اسلامي امارت وايي پاکستانیو پولیسو قانوني اسناد لرونکي افغانان هم بندیان کړي دي. د حیرتان بندر له لارې څه باندې 12,000 ټنه توکي هېواد ته راوارد شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه 2 تازه او مهمو خبرونو ته. اسلامي امارت وايي پاکستانیو پولیسو قانوني اسناد لرونکي افغانان بندیان کړي دي. په کراچۍ کې د افغانستان کونسل وايي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په زندان کې دي. عبدالجبار طاهري په یوه ویډیو کې چې رسنیو سره شریکه کړې ده وایي چې د جون پر 10 د کراچۍ لنډي جیل ته د زندانیانو سره لیدو ته ورغلی و. هغه ویل په زندانیانو کې ناروغان هم شته چې باید سمدستي خوشي شي. طاهري د پاکستان له حکومته وغوښتل چې بندیان خوشي کړي څو بیرته افغانستان ته ستانه شي. تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا ککړ هم رسنیو ته ویلي و چې د 2022 زیږدیز کال د جولای میاشتې راپدې خوا په سیند صوبه کې شاوخوا 3,000 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي زنداني شوي دي. د طاهري د بیان په غبرګون کې د سیند حکومت څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د سیند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن او پولیسو رسنیو ته ویلي و چې یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د حیرتان بندر له لارې څه باندې 12,000 ټنه توکي هېواد ته راوارد شول. د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 12,000 ټنه توکي هېواد ته راوارد شوي دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي چې پرون د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ له لارې 207 وګونه سوداګریز توکي چې ټول وزن یې 12,306 ټنه کېږي او ډېره برخه یې نفتي مواد هېواد ته وارد شوي دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي دوی د هرې ورځې په تېرېدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هېواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي.